د اوړي یوه ډېره توده او لمرینه ورځ وه. هر خوا شنې منظرې وې او مرغیو سندرې ویلې. په دې وخت کې یو میږی په ډېر اخلاص سره کار کول او د ژمي د سختو ورځو لپاره یې د غنمو دانې ټولولې. یو ملخ چې په لاس کې رباب و په مزو کې ناستو او سندرې ویلې. کله چې میږی ولید چې په خولو کې ډوب دی او دروند باری په شا دی نو ورپورې وخندل. ای میږی وروره لږ تم شه، په دې ګرمۍ کې ولې دومره ځان ستړی کوې؟ راشه زما سره کښېنه، سندرې ووایه او د دې ښکلي موسم نه خوند واخله. ژمي ته لا ډېر وخت شته. ملخ وروره، زه د راتلونکي ژمي لپاره خوراک ټولوم. کله چې واوره وورېږي بیا به هیڅ پیدا نشي. زما درته هنګه مشوره ده چې ته هم لږ کار وکړه او د سختو ورځو غم وکړه. ملخ په خندا میږي ته بې وقوفه یې، اوس خو هر خوا خوراک ډیر دی. کله چې ژمي راشي بیا به ګورو. وخت تیر شو او پلک وهلو کې سخت ژمي راغی. هر خوا سپنې واوره شوه او شنې پاڼې ختمې شوې. ملخ اوس له لوژې او یخنۍ څخه لړزېده. هغه هیڅ هم نه لرل چې ویې خوري. ملخ په ډېرې سختۍ سره د میغې غار ته ورغی. میغې په خپل تود کور کې ناست و او په آرامۍ یې خوراک کوه. ملخ په لړزېدلي غږ وویل: میغې وروره، ما ته لږ خوراک راکړه، کنه زه به له لوژې مړه شم. ما ډېره غلطي وکړه چې ستا خبره مې ونه منله. میغې: ملخ صاحب، کله چې ما کار کوه تا خندل او سندرې دې ویلې. اوس چې سخت وخت راغلی دی نو لاړ شه او نه ډانس کړه، ځکه چې چا چې په وخت خواري نه وي کړي هغوی ته بیا پښیماني پاتې کیږي. ملخ په خپله سستي ډېر پښیمان شو، خو اوس وخت تیر و. نو ملګرو، د دې کیسې سبق دا دی چې خواري په وخت پکار ده.